أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. دی آیت مبارکه کې د سود نه د منع کېدلو دپاره سخت زجر او توبیخ بیانېږي، یعنې ډېره لویه زورنه ورکولی کېږي. فرمای فإن لم تفعلوا، نو که چېرې تاسو منع نه شوئ د سود د لین دین نه، فأذنو، نو تیار شئ، اعلان دی بحرب من الله، د الله سره د جګړې، ورسوله، او د هغه د رسول سره. یعنی که تاسو د سود متعلق د دې حکم دراتلو نه پس هم د سود نه منع نه شوئ، نو بیا د الله تعالی سره جنگ ته تیار شئ او د الله د رسول سره. دې کې هغه یو مراد دا بیان کړلی شی دی چې د دغه خلکو خلاف د جهاد وکړلی شي او حکومت دې د هغوی خلاف جهاد وکړي، جګړه دې وکړي، لکه څنګه چې د باغیانو سره جهاد او جګړه کولی کېږي. او یو دا ډیره سخته زورنه ده چې د سود نه نه منع کېدل، دا د الله تعالی سره جنگ ته تیارېدل دی. نو د الله تعالی سره د جنگ نتیجه به په دنیا کې ذلت، رسوایی او تباهی، او د آخرت ذلت او رسوایی خو ډیره لویه ده. نو دا ډیر سخت هغه توبیخ دی، داسې زورنه په بل یو هیڅ ګناه باندې نه ده راغلې کومه چې د سود په باره کې دومره سخت الفاظ استعمال شو چې دا د الله تعالی سره جګړه کول دي، د الله تعالی دشمنی په سر اخیستل دي. او کم خلک چې هغه په دې کې اخته، نو اکثر هغوی ډیر د ذلت د رسوایی سره مخ شي که چېرې په هغو کې ایمان یي، او که چېرې په هغو کې ایمان نه یي، نو بیا هغوی باندې څه خاص اثر نه کېږي، د هغوی زندگی ښه د معمول مطابق تیریږي. نو دا د هغوی د ایمان د نه کېدلو نښه یي، ورنه چې په چا کې ایمان یي او دی د سود معاملات کوي، دته ډیر سخت نقصان او ډیر لوی تاوان، او اکثر داسې وشي چې د هغه خپل کم مال چې د هغې نه هم خلاص شي. او که چېرې د چا تاوان ونه شولو، نو دا د ډیر د یرې خبره ده، ګویا دا سړی د ایمان نه خالی دی، د ده متعلق د الله تعالی د ده د رهنمایۍ د هدایت اړو اراده نشته دی. یعنی کوم خلکو ته چې نقصان میلاویږي، دا د هغو سره د الله تعالی مهرباني،
چې دله نقصان تاوان زیان ورکی او د دې عمل نه منع شي او که چېرې دته نقصان تاوان ونه رسېدو نو دا ډیره د خطرې خبره شوه ګویا چې دا کس چې دی نو هغه ایمان بیللی دی او دغه شان صورتحال زمونږه د ملک روان دی زمونږه ملک چې تر اوسو پورې دا سودي نظام پرېښودی نه دی نو هغه د تاوان سره د شرم سره مخ دی او د دې بنیادی وجه دی چې عام طور کله د اقتدار د سنبالولو موقع راشي نو په وخت کې عام طور مونږ د دې لحاظ ساتو چې کوم کسان هغه د ایکسپورټ یونیورسټۍ نه هغه سبقونه ویلي دي نو مونږ هغو خلکو ته زیاته ترجیح ورکو اوس هلته کې چې هغو کم سبق ویلی نو پای کې خو دغه یي چې بای معیشت که ته مضبوطې نو ته به سودي نظام هغه چلې نو ته به د اسرائیل په شانتې ترقي وکړې ته به د امریکې په شانتې او د فرانس په شانتې یو ترقي یافته ملک شي نو هغه ملکونو کې واقعي هغو ترقي کړې ده لیکن دا ده چې د هغوی سره خپله موازنه کول دا غلط کار دی د مسلمان او د کافر په منځ کې ډیر لویه فاصله ده ډیر غټ فرق دی د خپل ترقۍ دپاره د هغوی روش اختیارول او د هغو نقل کول دا سراسر غلطي ده د مسلمان د ترقۍ دپاره طریقه دغه نه ده کم چې د کافر دپاره ده د مسلمان د ترقۍ دپاره هغه د سچای د همدردۍ د اخلاص اختیارول دا طریقه ده نو دغه وجه ده چې دوی د ترقۍ اختیارول لپاره د امریکې د فرانس او د اسرائیلو نقل کوي حالانکه د هغو نقل کول ځکه درست نه دي چې هغوی د ایمان نه خالی خلق دی د هغو دپاره جدا نظام دی د الله تعالی د هغوی دپاره جدا طریقه ده او د مسلمان دپاره جدا ده او فرمایي چې دا اسلامیک بینکاری چې ده دا نظام تقریبا چې انډونیشیا دی کې یو ملک دی ذاکر نایک په یو بیان کې ما اورېدلی چې هغوی اختیار کړی دی او مکمل د هغوی حالات ډیر درستګۍ طرف ته تللي دي حالات ډیر ښه شوي دي زموږ له د ترقۍ دپاره د مسلمانانو د اصولو خیال ساتل پکار دي نه چې موږ به د کافرانو نقل کوو چې د هغو په شان ترقي وکړو د هغې دپاره د ایمان نه خلاصېدل هغه ضروري دي چې تر څو پورې په دې باندې د اسلام او د مؤمن نوم دی د کافر په طریقه باندې چرته ترقي نشي کولی نو فرمایي چې که چېرې تاسو د دې سود نه منع کیږئ نو بیا د الله تعالی او د الله د رسول جنگ ته تیار شئ و ان تبتم او که چېرې تاسو توبه ویستله او سود تاسو پرېښودو فلکم رؤوس اموالکم نو ستاسو دپاره ستاسو د مالونو سر دی یعنی تا چې کم مال ورکړی دی حقه مال چې دی دا به تا ته درکولی کېږي البته کم سود چې دی هغه به نه درکولی کېږي
تاسو خو سود نه توبه ویستله نو کم معامله چې تاسو په سود کړی دا او تا توبه ویستله نو تخپل رأس المال ان ستا د مال چې کم سر دی کم چې ستا مالو هغه به تا ته واپس کولی کیږي البته سود به د هغې نه ختمولی کیږي نو فرمای لا تظلمون او تاسو ظلم مه کوئ یعنې تاسو خپل مال چې دی کم چې تاسو ورکړی دی حق والی ولا تظلمون او نه به په تاسو ظلم کولی کیږي تاسو ظلم مه کوئ د خپل رأس المال نه کم چې ستاسو سرمایه ده د هغې نه سیوا تاسو مالی ولا تظلمون او نه به په تاسو ظلم کولی شي یعنې ستاسو چې کومه سرمایه ده د هغې نه به کمه تاسو له نه درکولی کېږي نو ستاسو سرمایه به پوره تاسو له درکولی کېږي په تاسو به ظلم نه کېږي او نه به تاسو د خپل سرمایه نه زیاته غواړئ چې په بل ظلم وکئ نو فرمایي نه تاسو ظلم کوئ نه به په تاسو ظلم وکړلی شي فإن لم تفعلوا نو کچری تاسو منع نشوي د سود نه فأذنوا نو تیار شي بحرب من الله د جنگ د الله تعالی سره ورسولی او دغه د رسول سره وإن تبتم او کچری تاسو توبه ویستله فلکم رؤوس اموالکم نو ستاسو دپاره ستاسو د مال سر دی لا تظلمون تاسو ظلم مه کوئ ولا تظلمون په تاسو به ظلم نشي کولی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې د پوره عمل کولو توفیق راکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين